ما ویلیو بیا یې ویم که چا راته تعداد د رکعتونو د فرائضو په قرآن کې وښوده زه مجرم او اوس مې دا خبره ده بیا مې دا خبره ده بیا مې دا خبره ده یو شی دی خو ځان پوه که زمونږ دا بعضې نوجوانان هسې احساساتي شي چېرې یو خبره خو باید چې ولیکم یو خبره باید چې ولیکم ګټه خو پکې وکړه موږ ګټ نه خو مخالف نه یو په 600 د اګست په 6.5 سوه یې خرڅ کړه په 6.5 سوه د اګست په 900 یې خرڅ کړه نو 100 روپۍ دې بس دي ډالر کړه په الله خو څوک واجبولی نه شي خو الله تعالی یو څیز په ځان لازمه کړي دا په الله جل جلاله لازمه ده چې دغه انسان به د اور په ډیرۍ باندې په ورځ د قیامت کې کښېنوي الله تعالی به په ده باندې جذام مرض راولي جذام مرض پېژنئ چې روان یې لړزېږي هلکه داسې مریضان هم لیدلي که نه دي لیدلي 10 لکه دې وګټلې 50 لکه دې وګټلې الله مکه الله به داسې مرض در باندې راولي چې 50 لکه به در باندې نه ولګېږي خو لیکن معلومات به دې نه